अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुनको नेशनली एकेडमी ता प खैर राले नन बमुंगा द लसम क्लास द मैथमेटिक्स अवले चैप्टर अवले टॉपिक बनन मंको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शेदे द डिस्कस कवल नमख के लावल मंगा इक्वेशन पेजनु ची इक्वेशन से शेदे इक्वेशन among sara a statement that two mathematical expression are equal aga statement چې په کوم کې زمنګ سره دوه میتھمیټیکل ایکسپریشن دوه میتھمیټیکل جملې دا زمنګ سره ایکوال وي دوه میتھمیټیکل ایکسپریشن زمنګ سره ایکوال وي نو دا قسم سټیټمنټ دا قسم بیان ته موږ څه وایو دا ته موږ ایکویشن وایو لکه فار ایگزامپل زما سره دا یو دغه ماولی کو 2x + 3 = 5 دا زمنګ سره یو ایکویشن دی ولی ځکه چې دې سایډ تم زمنګ سره یو एक्सप्रेशन दे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दे साइड तम यो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे او په من کې زمنګ سره ساين اپ ایکویلیټی د برابرۍ چې کوم علامت دی هغه دی نو د دې وجه نه چې کوم دی ته موږ څه وایو ایکویشن ته وایو نو ایکویشن څه ته وایي هغه بیان یا هغه سټیټمنټ چې په کوم کې زمنګ سره دوه میتھمیټیکل ایکسپریشن دا زمنګ سره ایکوال وي برابر وي نو دغه ته موږ څه وایو دغه ته موږ ایکویشن وایو وز د ایکویشن مختلف قسمونه دي چې باغې کې موږ یو ایکویشن چې هغه ته موږ لینیر ایکویشن دا په نهم کې موږ سټډي کړو لینیر ایکویشن څه ته وایي هغه ایکویشن چې د هغې ډیګري زموږ سره ون وي ډیګري څه مطلب ډیګري مطلب دا چې په هغې کې زموږ سره کوم ویریبل استعمال شوی دی د دې ویریبل د ټولو نه غټ پاور پکې چې کوم دی راځي دا ونی equation of degree 1 is called linear equation هغه equation چې هغه ډیګري زمنګ سره 1 وی هغه ته موږ linear equation ویم بیا د linear equation یو جرنل فارم زمنګ سره ax b = c چې کله موږ linear equation په یو ویریبل کې واخلو نو زمنګ سره جرنل فارم دا دی او چې کله موږ یو linear equation په دوه ویریبل کې والو لکه ax by = c دلته دوه ویریبل زمنګ سره استعمال شوی ویریبل زمنګ سره x دی بل ویریبل زمنګ سره y دی لکه دې एग्जांपल موږ د څه ورکولای شو 2x - 3 = 6 دا زموږ سره ته یو ویریبل استعمال شو لینیر ایکویشن دی په دې کې چې کوم ویریبل دی ویریبل x دی دی ویریبل پاور زموږ سره څه دی 1 دی پاور پر پاسه نه لیکل شي مطلب څه چې پاور 1 دی دا زموږ سره په یو ویریبل کې د صرف ویریبل x استعمال شوی او بل کوم د څه ولیکو چې 2x - 3y = 6 دا هم زموږ سره یو لینیر ایکویشن دی ځکه چې دلته کوم ویریبل استعمال شوی x د دې پاور هم 1 دی ویریبل استعمال شوی y د دې پاور هم 1 د دوه ویریبل پاور څه دی دا زموږ سره 1 دی لہذا زموږ سره لینیر ایکویشن دی خو دلته زموږ سره څو ویریبل استعمال شوی دوه استعمال شوی یو x دی بل y دی نو دې ته موږ وایو لینیر ایکویشن n 2 ویریبل نو دا زموږ سره لینیر ایکویشن اوس د ایکویشن یو بل قسم دی زموږ سره چې هغه نن زموږ ټاپک دی quadratic equation quadratic equation څه ته ویل کیږي دا quadratic دا لفظ چې کوم دی رڅنه ډیرایو شوی رڅنه اخذ شوی دی دا کواد نه اخذ شوی دی کواد دا quadratic دا لفظ دا کواد نه اخذ شوی او دا کواد مطلب دی 2 دوا نو دا quadratic دا لفظ دا کواد نه اخذ شوی دی او دا مطلب دی 2 د دې کواد نه ولې اخذ شوی وجه دا ده وجه موږ ته په ډیفینیشن کې پته لګي چې ډیفینیشن دا سره چې ایکویشن اف ډیګري 2 از کالډ کوادریټک ایکویشن هغه ایکویشن چې د هغې ډیګري زموږ سره 2 وي ډیګري مطلب یعنی کې هغه ایکویشن چې په کوم کې زموږ سره د ویریبل هایست پاور د ویریبل د ټولو نه غټ پاور زموږ سره څه 2 وي نو دغه ایکویشن ته موږ څه وایو دغه ته موږ کوادریټک ایکویشن وایو نو ځکه چې کوم دی د کواد نه ډیرایو شوی دی چې په دې کې زموږ سره د ویریبل هایست پاور څه 2 وي نو هغه ایکویشن چې په کوم کې زموږ سره د ویریبل د ټولو نه غټ پاور څه دا زموږ سره 2 نو دغه ایکویشن ته موږ څه وایو دغه ایکویشن ته موږ وایو کوادریټک ایکویشن لکه فار ایگزامپل زه ایکویشن لیکم 2x² - 4 = 5x دا ایکویشن ما ولیکو په دې ایکویشن کې زموږ سره دوه طرف ته یو ویریبل استعمال شوی یو ویریبل دار ویریبل x بل ویریبل دار ویریبل x د دې ویریبل پاور ته کومنګ وګور د دې ویریبل پاور زمنګ سره 1 دی د دې ویریبل پاور زمنګ سره سره 2 دی نو په دې ایکویشن کې د ویریبل د ټولو نه غټ پاور کم یو دی دلته پاور 1 دلته پاور 2 د ټولو نه غټ پاور زمنګ سره سره
2 دی. نو د دې وجه نه دې ته موږ څه وایو کوادریټک ایکویشن وایو. هغه ایکویشن چې په کوم کې زموږ سره د ویریبل د ټولو نه غټ پاور زموږ سره 2 وي هغې ته موږ کوادریټک ایکویشن وایو. بیا څنګه چې موږ د لینیر ایکویشن سټینډرډ فارم یا جرنل فارم ولیکو دغه شان موږ د کوادریټک ایکویشن جرنل فارم زموږ سره څنګه دی. د کوادریټک ایکویشن جرنل فارم زموږ سره داسې دی چې دا زموږ سره یو ایکویشن دی داسې به موږ لیکو چې ax سکویر جمع bx جمع c is equal to 0 یعنی که دې سایډ ته موږ یو پولینامیل لیکلی یا داسې یو ایکسپریشن به م لیکلی چې د هغې کې د ایکس پاور په ډیسینډنګ آرډر کې په ترتیب نزولي کې مطلب دا دی د ایکس پاور 2 دی بیا د ایکس پاور 1 دی دلته بیا د ایکس پاور 0 دی او از ایکول ټو اخوا ته صحیح په رایټ سایډ باندې دی 0 وي چې داسې قسم له کوادریټک ایکویشن موږ په دې پام کې ولیکو په دې طریقه کې ولیکو نو دې ته موږ بیا سټینډرډ فارم اف د کوادریټک ایکویشن ویو. خو په دې کې زموږ سره دا کم اے بی سی دي دا اے دی دا بی او دا سی دا درې واړه زموږ سره څه دي کانسټنټس دي. دا درې واړه زموږ سره کانسټنټ دي مطلب دا دی چې د دې ویلیو به څه دا به پیکس دا به زموږ سره کانسټنټ دي او شرط به پکې دی چې دا اے به زموږ سره 0 نه وي اے به 0 نه وي که چېرته اے زموږ سره 0 شو دا اے که زموږ سره 0 شو نو 0 ضرب x سکویر جمع bx جمع c is equal to 0 0 چې د هر شي سره ملټیپلای شي هغه 0 کېږي دلته به صرف bx جمع c is equal to 0 پاتې شي نو دا خو بیا زموږ سره واپس څه شي لینیر ایکویشن شو. نو دا به پکې دا یو شرط به پکې لازمي چې زموږ سره دا کم اے دی د x سکویر دا کم کوپیشنټ دی دا به زموږ سره چرته 0 نه وي. اوس فار ایگزامپل زه یو ایکویشن لیکم په سټینډرډ فارم کې کوادریټک ایکویشن لیکم د اے په ځای باندې ما ولیکو 2 دا اے بی سی به زموږ سره عام چې کوم نمبر دي 2 3 4 -1 -2 دا به زموږ سره 2x سکویر او جمع 4x جمع 5 is equal to 0 دې سایډ ته که موږ وګورو زموږ سره دا چې کوم ایکسپریشن دی دا زموږ سره د x په ډیسینډنګ آرډر د x په پاور په ډیسینډنګ آرډر کې لیکلی شوی زموږ سره پاور 2 دی پاور 1 پاور 0 او په رایټ سایډ باندې 0 دی دا زموږ سره سټینډرډ فارم اف د کوادریټک ایکویشن دی. اوس که فرض کړئ موږ داسې یو ایکویشن راکلی 2x سکویر جمع 5x is equal to 6 دا موږ له ایکویشن راکلی اوس دا په سټینډرډ فارم کې دی د سټینډرډ فارم کې دلته 0 راوستل غواړي دا چې کله موږ سټینډرډ فارم د چینج کوو څه چل وکړو په دې سایډ باندې به 0 راولو دې سایډ نه به دا 6 ختمو دا به دې خوا راړو 2x سکویر جمع 5x minus 6 is equal to 0 دا به زموږ سره په سټینډرډ فارم کې دلته موږ وویل چې دا اے بی سی زموږ سره کانسټنټ دي. نو ګورم اے بی سی چې زموږ سره کانسټنټ دي نو موږ عام په اصطلاح کې موږ دا وایو چې دا کانسټنټ زموږ سره هغه ویلیو ته وایو چې دا زموږ سره پیکس دي دا چینج کېږي را چینج کېږي نه او ویریبل دی چې هغه زموږ سره چینج کېږي را چینج کېږي هغې کې تغیر راځي او په کانسټنټ کې تغیر نه راځي. نو که دلته اوس موږ وګورو دلته یو سوال جوړېږي هغه دا دی چې دلته موږ وایو چې اے بی سی زموږ سره کانسټنټ دي نو ګوره دا دلته تا 2 ولیکو 4 او 5 د اے په ځای باندې 2 د بی په ځای باندې 4 او د سی په ځای باندې 5 خو د بل ایکویشن کې موږ د اے په ځای 2 ولیکو د بی په ځای 5 ولیکو د سی په ځای باندې څه شی ولیکو -6 نو هغې جواب دا دی چې زموږ سره دوه قسم کانسټنټ دي د کانسټنټ زموږ سره دوه ټایپ دي یو ته موږ وایو ایبسلوټ کانسټنټ ایبسلوټ کانسټنټ یو ته موږ وایو داسې کانسټنټ چې د هغې قیمت په یو ځای کې هم نه بدلیږي په یو ځای کې هم د هغې قیمت نه بدلیږي لکه موږ په فزکس کې وایو ویلیو اف جی د جی ویلیو زموږ سره چې کم دی 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر وغیره دا زموږ سره دا په هر ځای کې هم دا قشاني دا بدلیږي نه د دې نه علاوه زموږ سره پلانکس کانسټنټ ډېر شی داسې کانسټنټ دي چې هغه بالکل زموږ سره بدلیږي نه بل زموږ سره چې کم دی همیشه لپاره همدغه شان سیم دا ته موږ ایبسلوټ کانسټنټ وایو بل زموږ سره کانسټنټ دی ویریبل کانسټنټ ویریبل کانسټنټس دا هغه کانسټنټ دی چې د دې ویلیو چې کم دی دا چینج کېږي را چینج کېږي لکه مطلب دا دی دا زموږ سره کانسټنټ نو 2 خو زموږ سره کانسټنټ دی 2 په هر ځای کې هم دغه 2 4 کانسټنټ دی 4 په هر ځای کې دغه 4 6 کانسټنټ دی وغیره خو دلته د 4 2 او 3 نو په هر ایکویشن کې د دې ویلیو چینج کېږي را چینج کېږي نو ځکه دې ته موږ وایو ویریبل کانسټنټ لکه دلته چې کوم یوز کېږي دا زموږ سره ویریبل کانسټنټ دی کانسټنټ خو دی لیکن په هر یو ایکویشن کې چینج کېږي را چینج کېږي
په هر یو ایکویشن کې به دې کې تغیر راځي. په یو ایکویشن کې موږ د سی په ځای باندې 2 لیکو، په بل ایکویشن کې د سی په ځای باندې 5 لیکو. نو د دې وجه نه ته څه وایي ویریبل کانسټنټ. دا کانسټنټ دوه قسمونه دي، یو د ابسولوټ کانسټنټ او بل ته ویریبل. اوس راځو موږ د کوادریټک ایکویشن یو دوه ټایپس دي. هغه کې اوله ټایپ زموږ سره د پیور کوادریټک ایکویشن، خالص کوادریټک ایکویشن. یعنی کوادریټک ایکویشن موږ هغه ته چې هغه پاور زموږ سره 2. نو اوس دا به د خالص کوادریټک ایکویشن چې بده کې به زموږ سره بل پاور نه وي، د ویریبل بل پاور باندې صرف او صرف د ویریبل دغه پاور 2 به زموږ سره موجودي. نو ګوره کوادریټک ایکویشن ان وچ b is equal to 0، هغه کوادریټک ایکویشن چې په کم کې زموږ سره b د 0 برابر وي. لکه دا سه موږ د سی ویل دا b چې کم دی زموږ سره 0 شي، ax square جمع 0 ضرب x جمع c is equal، دا چې 0 شي نو ax square جمع c is equal to 0. دا سي کوادریټک ایکویشن که زموږ سره په دې فارم کې راشي د موږ پیور کوادریټک ایکویشن وي. لکه فار ایگزامپل 2x square جمع 4 is equal to 0. دې ته موږ پیور کوادریټک ایکویشن خالص، ځکه چې په دې کې زموږ سره کوم ویریبل x موږ ته ښکاري، نو د دې ویریبل پاور صرف 2 دی، بل د سی ویریبل پکې موږ ته نه ښکاري چې په هغې باندې پاور موجود وي. بل موږ راځو دویم قسم زموږ سره دی کمپلیټ کوادریټک ایکویشن. دا زموږ سره پیور او کمپلیټ. نو دا چې کوم زموږ سره کوادریټک ایکویشن په سټینډرډ فارم کې لیکل شوی دی، د کوادریټک ایکویشن ته موږ څه وایو؟ ته موږ کمپلیټ کوادریټک ایکویشن وایو. لکه فار ایگزامپل موږ داسې ولیکو کې ax square جمع bx جمع c is equal to 0. داسې قسم له ایکویشن زموږ سره راځي ته موږ کمپلیټ کوادریټک ایکویشن وایو. لکه داسې 2x square جمع 6x جمع 10 is equal to 0. دا زموږ سره کمپلیټ کوادریټک ایکویشن دی. اوس دا یو خبره به یاد وساتئ، دا ما په نوٹ کې دا خبره لیکلې ده چې کوادریټک ایکویشن به همیشه لپاره یونی ویریټ بای ویریټ بنئ. لکه څنګه چې موږ دا لینیر ایکویشن وایو چې دا زموږ سره یونی ویریټ هم کېدای شي، لینیر ایکویشن په 1 ویریبل کې هم کېدای شي، لینیر ایکویشن په 2 ویریبل کې هم کېدای شي، لیکن په 2 ویریبل کې هم کېدای شي، یعنی کې بای ویریټ هم کېدای شي. لیکن کوادریټک ایکویشن چې کله موږ په سټینډرډ فارم کې لیکو نو کوادریټک ایکویشن به ګورئ په سټینډرډ فارم کې چرته هم بای ویریټ نه، همیشه لپاره به دا یونی ویریټ په دې کې به یو ویریبل استعمال شوی. لکه د کوادریټک ایکویشن ته موږ وګورئ، دا موږ داسې لیکلی شو 4x square جمع 6x او منفي 9 is equal to 0. په دې کې زموږ سره صرف یو ویریبل استعمال شو، ویریبل x ویریبل x. اوس که موږ داسې ولیکو چې دا زموږ سره 4x square او منفي 6y یا جمع 6y او منفي 9 is equal to 0. دا زموږ سره کوادریټک ایکویشن نه، ولی دا بای ویریټ دی، په دې کې دوه ویریبل استعمال شوي، یو ویریبل x دی او بل ویریبل څه ویریبل y دی. نو کوادریټک ایکویشن کې به همیشه لپاره زموږ سره یو ویریبل استعمال شوی. اوس کوادریټک ایکویشن چې کوم دی د دې امپورټنس زموږ سره چې کوم دی، دا چې کله موږ پروجیکټایل موشن په فزکس کې سټډي کو نو په پروجیکټایل موشن کې چې کله زموږ سره پروجیکټایل رواني، پروجیکټایل موشن زموږ سره داسې موشن یو باډي چې کله موشن کوي په دې فارم کې داسې، لکه دې مثال زموږ سره میزایل وغیرہ شو. نو د دې پروجیکټایل موشن چې کله او د دې ته موږ پروجیکټایل موشن وایو چې کوم سیز زموږ سره روان یا کوم سیز په دې کې هغه سفر کوي، کوم سیز چې دا موشن کوي هغه زموږ سره فرض کړئ یو بال دی، میزایل وغیرہ دی، نو دا کې ته موږ پروجیکټایل وایو. نو کوادریټک ایکویشن موږ په دې پروجیکټایل کې یوز کوو، په دې کې استعمالوو د څه لپاره چې دا موږ ته د پروجیکټایل پوزیشن ښیي، دا پروجیکټایل اوس په دې پوزیشن دلته روان دی، دلته روان دی، دلته روان دی. نو کوادریټک ایکویشن موږ بیسیکلی د دغه لپاره یوز کوو. نور هم د ډېر شی یوزز شته دی په فزکس وغیرہ کې. نو دا اوس زموږ سره د کوادریټک ایکویشن ډیفینیشن او سټینډرډ فارم وغیرہ په نیکسٹ ویډیو لیکچر کې به انشاءالله موږ سلوشن اف کوادریټک ایکویشن چې په کومو طریقو باندې موږ د کوادریټک ایکویشن سلوشن معلومو او هغه طریقې به انشاءالله موږ ډسکس کوو. تر هغې پورې د الله په امان.